السلام علیکم خان صاحب. بخیر. خدای دې غم راکړو. ګوره خان صاحب یو خو ډاکټر درته ویلي چې خپل د صحت خیال ساته. د دغه دپاره ته مو خارج ته ولاړې، د ځان دپاره دې دوا وکړه، تداوي دې وکړه، بیا پر هغه سره بېرته ته راولاړېږه. دغه چلم څښې، دا د میوې چلم دا تاوان درته کوي. او که جوړه که ناجوړه دغه د صحت دپاره ډېر تاواني دی. زه خو وایم دغه مس کوه، دغه مس کوه. دا خو داسې دی یو ټایم پاس دی موږ کړو، ته نه په پوهېږې دا اوس په دې شیانو. کشر یې ته کار کوه. زه خو کار کوم، زه بیا ستا د صحت خیال ساتم. پر ما ګران دی خان صاحب، پر ما هم ګران یې. دا شیان مې درته راوړي دي له خارجه څخه. داسې ساعت به چې چیر سې کاجګان مې درته راوړي دي. خان صاحب قربان دې شم، تاسو ډېر نازولی یم، دغونې دې نازولی یم، دغونې دې نازولی یم، لکه دا ځای و شکاپر بازار. مګر هغه وایي چې بیا بیک خلاص کړي، د بیک څخه ماته پتروی راووتې. پاکې هغه پاکې مې تر اوسه ساتلې دي. شیان مې دا با درته راوړي دي، ښه ښه شیان مې درته راوړي دي، د بازۍ شیان مې درته راوړي دي، د شیان مې درته راوړي دي. چې ما ته وګورې ته وده زه بیک راوړم درته د دې خان صاحب دا دی هغه چې ته په پزه په پاکۍ هغه مې درته راوړي. او د پیچکارۍ بیا ګوره زه درته وایم د صحت خیال ساته چې دا بیا څه پکې دا وایي. دا خو زه مریض یم، دوا مې ځان ته راوړي، په دغه دپاره تللی یم خارج ته چې ځان دپاره تداوي وکړم. خدای دې تا ته صحت درکړي، ته دې ژوندی خان صاحب. دا اسمونه ډېرې وچه ساته، دا ته څه چمنه کوې؟ دغسې مخ دې د خاص د مچو دپاره جوړ دی خان صاحب. بس ته بس اوس بله رسوانه ته بس. ته دې ژوندی خان صاحب، ته دې ژوندی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الله دې راوله، الله دې راوله. بخیر راسې، بخیر راسې. مېلمه دی، مېلمه دی. دغه دی راورسېدی. څنګه یاست؟ ښه یاست؟ شکر ته صاحب بخیر. بخیر راورسېدی؟ بخیر یې. قربان دې شم، خیر اوسې، جوړ اوسې. بخیر علیه. خیر نصیب سالا دې مخار ژوندی اوسې. آباد اوسې، تشکر. کور دې ودان، خدای دې غم راکړي. خان صاحب څه در وسوله؟ شان. خان صاحب یو څه مشکل لري، الله دې صحت ورکړي. واه پیچکارۍ ولې نه په زنه کې در ولګوم؟ ګوره زه درته وایم دغه مس کوه، دغه صحت ته دې تاوان لري، ته بس ورته کشه در لاندې شوه. دا کومه مریضي لري ده؟ نه پوهېږم. دا د خان صاحب مریضي ده. د خان صاحب چې دونې پیسه داره دي نو دغسې ناجوړې به هم بیا ورسره وي. څنګه؟ دا ګوره داسې خان صاحب سم دا یې عادت شوي دي. سم دغه دی، دا وارخ بنوي. ګوره خان صاحب نو ته به راغلې، چای به جم نه څښلې، ډوډۍ به جم نه خوړله، او زما ستاسو خوا بده ده خان صاحب. زه دغسې دوه درې وارې په چکو وایم چې ته نه دا ستا مېلمه دی. اوه خان صاحب ښه مېلمه والی چې زه نه هم دته ډبولې. دغه دی هغه خان صاحب. زه خو چې راغلی وم، خو ده به داسې سپک وضعیت کوي چې ما ورته ویل چای څښې، ما ورته ویل چای بیا نه راباندې څښلی. او خان صاحب دغه خان صاحب دی. وه دی خان صاحب دی؟ نو زه خان صاحب یم. ښه دی حاجي غلام سا خان نه دی دی؟ وداکه طیب نوم اړولی دی چې غلام موسی خان شو دی خان صاحب. زه چې موسی خان یم. وداکه نو اوس ښه مریض زه یم، دماغ ستا کار پېښوي. اوه ته باید سترګو ډاکټر ته ورسې. خان صاحب انسان دې غلطېږي، نو زه به هم غلط شوی یم، نو ما ته بخښه وکړه. بالتو خبرې به بالا کوې نه راپاواز شوی دلته چې موږ ته وعد راکوله. نن خان صاحب د لرې ته ونیسه، یو خبره وکړه. کراولات کشمر کوم چې ځای غلط کړی دی. ستا سره جوړ شم. کراولات کشمر خان نه پېژنې؟ بخښه کوم
Bayına gidin de ben de söyleyeyim. Você sai mesmo de dar isso pra aqui, Gilson? Dá? आता उडून सोन्या मला डॉक्टर आपण